عزیزانو یو جنۍ وه حبیب بن عمر تابعی ته ځان ښایسته کړی یو عیسوي سردار ورته اوښان ومنل پیسې ورته ومنلې حتی هغه سردار د عیسیانو ورته وایي ای لوري که چېرته تا دا محمدي ګمراه کو نو ای لوري زه به تا د ځان پسې د دې ټول قوم سرداره ولګوم په ژوند باندې خزې ځان برابر کو سنگارې په ځان هر قسمه کالي په ځان واچول ځان یې ښکلی کو او ای حبیب بن عمر تابعی رحمت الله علیه یو ځای کې ناست دی دی به ورتله او هلته به یې ځان ښودلو حتی تر دې چې په ورځو ورځو باندې هلته به ورغله هغه به لاندې کتل حبیب بن عمر تابعی رحمت الله علیه چې څو ځلې دا ورغله هغه ورته وایي بدبختې زما دا سترګې په قرآن لګېدلې دي ټولو وایي سبحان الله بیا وایي سبحان الله ورته وایي بدبخته کمې سترګې چې په قرآن ولګېږي هغه سترګې بیا ګناه طرف ته نه مایله کېږي و بدبختې ما نه دا تمه ستا پوره کېږي نه څو ورځې بعد عزیزانو دغه جنۍ پلار ته لاړه ورته وایي پلاره زه خو تا داسې چاته ودرولی ما چې د اوسپنې نه سخت دی بلکل داسې طبیعت دی چې ما ته ګوري نه حبیب بن عمر تابعی را وغوښتلو سردار ورته وایي زما لور ته تا ولې نه لیدله ورته وایي ای د عیسیانو سرداره ته سردار د عیسیانو یي او زه غلام د جناب محمد رسول الله ما زه به په ورځ د قیامت باندې عیسی علیه السلام به زما پیغمبر ته وایي ای د الله حبیبه ستا امتي زما یوې ښځې سره بدنام شوی و نو زه خپل پیغمبر سترګې ښکته کول نه غواړم هغه جنۍ ورته وایي ای پلاره زما دې په رب ذوالجلال قسم وي یا بخاون نه کومه او که خاون کوم نو دا محمدي بخاون کومه هغه ښځه پلار سره په جګړه ده د شپې خوب ولیدلو پلار ته عیسی علیه السلام خوب کې وایي دا ستا لور نه ده دا د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا داغه په امت کې داغي امت ایرا او خپل لور دی خامخه د محمدي نوجوان سره په نکاح کا حبیب بن عمر تابعی وی د شپې نه یو شپه وړاندې زما د نکاح نه وړاندې ما استخاره وکړله هسې نه چې زما د دنیا د دې عمل بدله دنیا کې ملاو شي ما خوب ولیدلو سرداری کونین را روان دی عیسی علیه السلام ورسره دی ورته وایي ای حبیب بن عمیره د پلانکۍ لور سره ستا نکاح مبارک شه عزیزانو لږه مجاهده د سترګو غرض مې دا دی علما ناست دي طلبا ناست دي تاسې ته ړومبۍ خبره دا ده چې کومې سترګې په قرآن ولګېږي دا خدای د ګناه دپاره تیاري کړي نه دي دا به د پردو ښځو نه ساتئ اوس ځکه کومې سترګې چې د الله په کلام لګېدلي عزیزانو یاد ساتئ تورات د الله کتاب دی خو کلام الله نه دی علما ناست دي انجیل شریف د الله کتاب دی خو کلام الله نه دی کلام الله د الله قرآن دی نو چې په کم کلام باندې ما یلیق بشانه بیا هغې کلام ته بیا دا عزت په ورکوئ چې دا سترګې چې چا پې ختمونه وکړل دا سترګې به انشاء الله بیا د ګناه نه ساتو دې باندې به ګناه نه ګورو او یاد ساتئ نن خو موبایل لویه ګناه ده زموږ ماشومان تباه و برباد شو لومبۍ خبره مې دا ده بچیانو ای شاګردانو ای د قرآن حافظانو تاسې به انشاءالله کور کې تلاوت کوئ دلته به تلاوت کوئ د دې قرآن دپاره امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه د معتزلو سره د بنو عباسیه په زمانه کې لویه قرباني ورکړه عزیزانو کله چې بنو عباسیو کې دا فتنه راپورته شوه اعلان شو چې څو ډله پیدا ده هغوی وایي چې د خدای قرآن مخلوق دی دا کلام الله نه دی عزیزانو را ولګېدل د هغې مقابله کې خلق یو ډله تیاره شوه د هغې ډلې قائد او امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه شو د هغې علاقې نه څه خلق علما لاړل یو طرف ته او بل طرف ته فتنه ډیره تیزۍ کې روانه شوه دغې دور کې هغه سپین ږیری دی
بوډا دی 90 سال عمر دی جیل ته واچولو مختصر خبره کوم چې جیل ته واچو په جیل کې ورته یو کس راغی ورته وایي د کوړو انتظام درته شوی په کوړو به دې وایي ما ته متوجه شي زما اخیری خبره واورئ قرآن قرباني غواړي قرآن کریم د الله دین قرباني مالی بدني هر قسمه قرباني غواړي موتا باندې داسې امتحان نه دی راغلی ګران کار دی